سلامونه درنو لیدونکو، د نن ورځې د لوبې په اړه باندې مهم معلومات. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نن ورځې مهمه لوبه چې ګټونکې لوبه به په نیمه پایله لوبې ته لار ومومي. د استرالیا او افغانستان ترمنځ لوبه د دواړو لپاره ډیره مهمه ده چې یو به یې ګټي شي، ګټونکې لوبه به په نیمه پایله لوبې ته ورسیږي. که افغان لوبډله له ماتې سره مخ سي نو له ایونټ څخه به بهر سي. که استرالیا ماتې وخوړله، له ماتې سره مخ سو نو بهر به نه وي، ځکه چې هغه به د شنبې په ورځ د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ سیالي ته انتظار کوي چې د لوبې په مهال د باران امکان هم شته. که چیرې باران وسي نو افغانستان به له ایونټ نه بهر سي. استرالیا او سویلي افریقا د 3 پوینټونه لري، په داسې حال کې چې د راتلونکي لوبې لپاره استرالیا د افغانستان په وړاندې د باران له امله تمرینات لغوه کړل. بلخوا د استرالیا لوبډلې توپ وهونکي مارنوس لابشین ویلي دي چې د دوی توپ وهونکي په پام کې دي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه به نن ماپښین په 2 بجې په لاهور کې پیل سي. یاده دې وي چې تېره ورځ انګلینډ ته د افغانستان لوبډلې ډېره تاریخي ماتې ورکړله. په دې ماته باندې په پاکستان او په مختلفو ملکونو کې خلک خوشحاله سو، او حتی هغه خلک هم خوشحاله سول چې د افغانستان لوبډلې مخالفین وو. د افغانستان لوبډلې لوبغاړي دا اطمینان لري که چیرې نن باران نه وسو نو استرالیا ته به ماتې ورکوي. د راشد خان په څېر باندې دغسې نورو مهمو لوبغاړو دغه اطمینان ورکړی دی چې نننۍ لوبه چې په لاهور کې ترسره کیږي، که باران نه وسو نو دوی به ماتې ورکوي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.